بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في أحكام النون والميم مشددتين والميم الساكنة. او دا آسان ده ان شاء الله، دي خبره نشته. دا باب ده په احکام د نون او میم مشددتين، میم او نون د تشدید په حالات کې، والمیم الساکنه. نو په دې کې خو تاسو ته معلومه ده چې په میم او نون کې صحیح غنه ده، او غنه په څو قسمه وي؟ په دوه قسمه، یو ته آنی ویل کېږي بل ته زمانی. او غنه د حروفو دپاره د دواړو حروفو دپاره صفت لازمی هم ده، ده که نه ده؟ عارضي هم ده، ده که نه ده؟ مخرج هم ده، او صفت یو جنجالي غوندې شی ده، هم مخرج ده هم صفت ده، په صفت کې هم لازمه ده او هم عارضه ده. نو تفصیل تاسو ته زده ده. آنی زمانی دواړه سره بیل کې، غنه آنی هغه غنې ته ویل کېږي چې په دغه میم او نون کې په هر حالات کې موجود وي، دغه که مظهر وي، متحرک وي، مدغم وي، مخفا وي، مقلوب وي، په ټولو حالاتو کې، ساکن وي، متحرک وي، په ټولو کې موجود وي. آنی ده، نو ځکه خو هغې ته صفت لازمه هم ویل کېږي. او غنه زمانی چې ده دا صفت عارضه ده، نو دا په بعضو حالاتو کې وي، په بعضو شرایطو کې وي. او د صفات عارضه پر یو شرط دا چې هغه په یو اضافي سبب باندې څه شی وي؟ بنا او موقوف وي. نو اوس مثلا موږ چې وایو چې اخفا کېږي، نو مطلق میم باندې اخفا کېږي؟ نه. مطلق میم باندې چې دی نو غنه کېږي؟ نه، شرط لري. دا شرط چې پکې واقع شو نو دا به صفات عارضه ده، ځکه چې صفات عارضه په یو شرط باندې بنا وي. ویلې هم دي که نه په فرقونو کې؟ که نه هم دي ویلې؟ او پنځو کې یو فرق پکې دا و چې صفات عارضه په یو سبب باندې بنا وي. لکه موږ وایو چې ادغام به کله کېږي؟ هل کله چې د نون ساکن او د تنوین نه وروسته یرمنون راشي. اوس که نون ساکن او تنوین نه وروسته یرمنون راغلی وي خو صحیح د ادغام ده، او که نه وي خو دا نون ساکن او تنوین څه شی شو؟ سبب شو که نه؟ نو هله به بیا وروسته نور یرمنون راځي، بیا به هله دا ادغام څه کېږي؟ صورت نیسي. همدغه شان اقلاب ده، همدغه شان اخفا ده، همدغه شان اظهار ده، او نور ټول قواعد. نو دلته خبره دا ده چې میم او نون دپاره غنه چې دا یو صفت لازمي ده. دا میم متحرک وي که ساکن وي که مظهر وي که مدغم وي که مخفا وي، په ټولو حالاتونو کې خو صرف یو فرق شته. فرق څه شی ده؟ فرق دا ده چې په ساکن کې د متحرک نه غنه اندازه لږه زیاته وي. متحرک حالت کې غنه دي کې موجوده وي، ځکه صفت لازمی چې شو نو صفت لازمی خو په یو حالت کې د حرف نو جدا کېږي، په دې کې موجوده ده خو اندازه کمه ده. ځکه خو ورته موږ تاسو ویلو چې دا غنه آنیه غنه چې نوم نه لري، زمان هم نه لري، شرط هم نه لري. او غنه زمانی بیا نوم لري، وخت لري، تعریف لري، ویلې مو که نه؟ ځکه خو بیا شرط لري، نو هغه به څه کېږي؟ عارضي کېږي. نو متحرک کې غنه شته او ساکن کې شته، خو د متحرک په نسبت باندې ساکن کې غنه ډېره ده. او همدغه شان د مخفا په نسبت باندې چې دی نو د مظهر او په مدغم کې بیا هغه ډېره ده، څه ورته وایي د غنې اندازه چې دی نو هغه لږه زیات. دغه فرق پکې د نور په ټولو حالاتو کې غنه پکې موجوده ده. واظهر الغنه من نون ومن. واظهر خکارکا، چه شي خکارکم؟ الغنه، غنه یعنی ادا کړه، مطلب خکارکا مطلب چې غنه باید نه پاتې نشي. غنه په نون ومن میم، میم په بل شعر کې ده، ګوره په ویلو کې هو من باندې به ته ودرېږي، خو چې کله معنا کوي دغه نون او میم به بیا یو ځای ته راولي. د غنې ادا وکوه په حرف نون او په حرف میم کې. کله؟ اذا ما شددا، کله غنه وکم په میم او نون کې؟ اذا ما شددا، کله چې دا مشدد وي. صحیح شو؟ او بل بیا چې بل هم درته وایي واخفیا،
او اخفا هم پکې وکوه. یعنی په دې موم کې یوازې غونه نه ده، کله کله پکې اخفا هم ده. اخفا کله وکم، کم ځای کې وکم؟ په المیمه، په میم کې به کوې. کله ان تسکن، کله ان تسکن، کله چې دا میم ساکن وي بغنتن، بیا به غنې سره وایې. کله لدا باین، چې با ور سره خوا کې راشي. میم ساکن نه وروسته با څه ده؟ میم ساکن نه وروسته با اخفا ده که نه؟ همدغه قانون ته اشاره ده. د وایي چې میم کې به اخفا کوې، خو میم به ساکن وي، په خوا کې به با راغلی وي، په خوا کې به با راغلی وي. نو دلته واخفیا اخفا به کوې په میم کې. ان تسکن، دا میم به ساکن وي بغنتن، د غنې سره به وایې کوم ځای کې؟ لدا باین، لدا باین، چې با ور سره خوا کې راغلی وي. علی المختار من اهل الادا، علی المختار من اهل الادا، دا میم نه وروسته وایي چې با راغی، دا وایي ما ځان نه دی اختیار کړی، دا اختیار کړی دی اهل ادا خلکو. اهل ادا نه مراد ماهرین فن تجوید او مجودین ته نه مراد دي. امام جزری وایي چې دا یوازې زما خبره نه ده، دا خبره اختیار کړی ده، دا قانون وضع کړی ده چې میم ساکن نه وروسته چې با راشي هلته به اخفا کې چا کړی؟ اهل الادا. اهل ادا نه مراد علماء تجوید ته نه مراد دي. صحیح شو؟ نو دلته مقصد په دې کې دا ده، مقصد دلته دا ده چې دې کې څه خبرې شته من اهل الادا کې، او موږ تاسو هم په دې باندې خبره کړې وه چې میم کې اخفا کول قول مختار دی، یعنی دا اختیار شوی قول لا، خو عدم اخفا هم پکې ثابت ده، اظهار سره هم جایز ده، اظهار سره ویل هم جایز ده، خو بهتر نه ده. بهتر څه شی ده؟ اخفا ده. په دې کې بیا علما دوه ډلې دي. د ځینې علماو په نسبت باندې چې د هغې نه مراد ابن منادي، محمد ایاز سمرقندي او المکی، دا د دې قائل دي. صحیح شو؟ او بل ډله چې دا هغه ابن مجاهد، علامه دانی او د جمهور علماو د قراو په نسبت باندې مختار او خوښ او عمل چې دی نو هغه اخفا ده. دا بره مې چې وویلې علامه ابن منادي، محمد ایاز سمرقندي، دوی د اظهار قائل دي، مکی مرسره ده. درې علما د شي قائل دي؟ د اظهار قائل دي. او علامه ابن مجاهد او علامه دانی او د جمهور نور علما، د جمهور نور علما هغه د شي قائل دي؟ اخفا قائل دي. خو امام جزری رحمه الله هم د اظهار قائل ده په خپله ګوره، خو دلته د جمهور نه وته نه ده. بیا دلته ځکه وایي چې من اهل الادا، زما رایه وایي موږ ګورئ من اهل الادا خبره یې کړې ده، یعنې زه هغې پې زورور ځکه جمهور رایه په دې باندې ده، نو ده هم ځان ته څه کړې ده؟ تسلیم کړې ده. خبره ورسېدلې؟ د علماو ترمنځ اختلاف چې دی هغه دغسې علمي اختلافي، او موږ ناپوهه خلک هغې نه به څه جوړ کړو؟ جنګ جوړ کړو. دا د فقه مسائل نه دي، دا فقه مسائل دا چې تاسو وګورئ د فقهاو ترمنځ، د امامانو ترمنځ د مینې او د الفت په فضا کې وي. همدغسې ناست دي، امام صاحب به درس ویلی، امام ابو یوسف به وایي چې امام صاحب درس به ده نه ویلی، ولا دغه ځای کې زه تا سره موافق نه یم. وایي ښه ته د بیا دلایل ولټوه، بیا به وګورې سبا به ورته ویلی یاله ستا خبره قوي ده، امام صاحب به وایي ستا خبره قوي ده. دا ټول په دې فقه کتابونو کې شته که نه شته؟ امام صاحب چېرته تللی ده؟ امام یوسف قول ته راجح ویلی دي، امام محمد قول ته راجع ویلی دي. او نن چې ته یو مسله لږ اخوا دېخوا کې بس مخې سره در باندې خلک ټاپه در باندې ولګي. یعنې دا علمي اختلاف چې د هر چا سره کېدی شي. امام جزري خپل کتاب ده، دی وایي چې مختار من اهل الادا، اهل الادا کې دی خپل ځان نه یادوي، یعنې دام د اظهار قائل دی. صحیح شو؟ خو ترجیح چاته ورکوي؟ اهل ادا، ځکه هغې پې ډېر دي، هغې پې ډېر دي. نو پوهېږي چې دا دومره خلک چې په یو ځای باندې راغونډ شوي نو صحیح ده چې د خپل قناعت نه دی حاصل شوی، خو د هغې رایې ته څه لري؟ احترام لري.
نو خبر مې دی همدغه وه چې د علامه جزري هم په خپله د اظهار قایل دی خو اخفا چې دی نو اوس چې اهل ادا او اخفا غوره کړی دی نو دی هم اخفا چې ګڼي بهتر ګڼي اخر کې وایي چې واظهرنها عند باقي الاحرف واظهرنها او همدغه شان څرګنده وایه ښکاره وایه باقي حروف میم کې غونه وه میم ساکن نه وروسته چې میم راغی ادغامو د میم ساکن نه وروسته با راغی اخفا شوه دلته وایي واظهرنها عند باقي الاحرف او باقي حروف کې اظهار ده که نه میم ساکن نه وروسته چې باقي حروف راشي دوه ترې نه وباسه نو شپږ ویشت حروف پاتې کېږي که نه نو هغې کې چې کېږي اظهار کېږي اظهار شفوي واظهرنها او ښکاره وایه عند باقي الاحرف او باقي حروفو کې یعنی میم ساکن نه وروسته چې که چېرته د باقي نور متواقع شپږ حروف داخل شو هغه ټولو کې څه وکوه اظهار وکوه هغې کې اظهار ده په آخر کې یو خبره بیا کوي واحذر لدى واو وفا ان تختفي او ځان وساته وایي کله چې راشي واو او فا ان تختفي هغه چې میم ساکن یعنی مخفا شي دلته که تاسو فکر کیږي دا عند باقي الاحرف کې واو او فا داخل ول نو باقي کې خدام راغله دلته ولې دوباره ذکر کړل عاقب بوف قاعده د اشاره کړې ده چې ځینې خلک ګوره دې کې څه شی کوي اخفا کوي ګوره چې دغه ځای نه هم ځان وساته د بوف په نوم قاعده نه وه دا پخوا زمانه کې دا هغه وخت سره د دې یو چرچه وه ځکه ټولو متقدمینو دا ټولو خپلو کتابونو کې دا موضوع راغستی ده او متاخرینو نه ده راغستی اوس ځکه دا تقریبا امام جزري غوندې علماو پرې ردونه کړي دي هغه مالته ختمه شوې ده اول کې دا خبره موجوده وه دی وایي چې نورو کې خو اظهار ده واحذر لدى واو وفا دې دوړ کې ګوره فکر کوه چې هغه خلکو په قدم باندې قدم کېني د بوف په نوم باندې کومه قاعده لري اخفا کوي دا نشته صحیح شو ان تختفي چې دې کې ته چېرته څه وکړې اخفا وکړې د واو او د فا د اخفا نه ځان وساته د اخر معنا دا چې واو او د فا د اخفا نه ځان وساته چې ته چېرته په دې هغه کې پرې نه وځې د بوف قانون باندې عمل ته قایل نشې بس ته اوس شیرون را سره وای باب فی احکام النون والمیم مشددتین والمیم الساکنه د نون او د میم مشدد او د میم ساکن بیان په دې باب کې ده وأظهر الغنة من نون ومن وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.